کوم سوداګرین چې په کښتۍ کې له سوالیانه راغلي دي ورته وایي چې مسیر استانبول ته تغییر کړي. په سترګو زما سلطانه، خو تر څو چې هغه کښتۍ دلته رارسېږي ډېر به ناوخته وي. ټولې نانوایانې تړل شوي دي او خلک هم ډېر وږي شوي دي. ښاغلی ظاهره، د ماڼۍ په ګدام کې څومره حبوبات او غنم شتون لري؟ زما سلطانه، زموږ په ماڼۍ کې 2500 سرتیري دنده ترسره کوي. ښاغلی ظاهره، څه مې چې درنه پوښتنه وکړه دا ماخي ځواب راکړه. زما سلطانه، د ماڼۍ په ګودامونو کې تل د شپږو میاشتو لپاره خوراکي مواد شتون لري. ډېر ښه، تر ماښامه باید ټول وویشل شي. سلطانه، په داسې یو حالت کې د ماڼۍ خلک څه وخوري؟ تاسې ولې د هغوی په اړه اندېښنه کوئ ښاغلی خالده؟ سلطانه، د دې لپاره مې وویل چې کیدای شي د یو لوی پایتخت ستونزه حل نشي کړای. کیدای شي حل کړي، خو د ماڼۍ مواد بسنه نه کوي. د حکومت خلک، د حکومتي منصوبینې کورنۍ او حتی میرمن اسما هم او ټول خلک چې دلته ژوند کوي له ماڼۍ نه چې څومره خوراکي مواد یې وړي دي ټول راټولوئ او نن شپه د استانبول نانوایانو کې وویشئ. سلطانه، آیا دا کار تر دې حده پورې اړین دی؟ د حکومت ټول چارواکي ویده وو او داسې کسانه پیدا شوي دي چې د بېوزله خلکو روزي پرې قطع کړې ده او ته راته وایې چې دومره اړینه ده. تاسو رښتیا وایئ، په حقه یاستئ. دا زما امر دی، پرته له کومې کمبودۍ نه